فرهاد هم ډېر ښکلی ترنم وکړو. فرهاد ستا مننه کوم. شفق مومند او مرهم مومند مومندو نه راغلي دي، نو یو جهان مننه هم کوم. او دا ستاسو موږ سره قسمت شوی و. زما خو دنه ګیله هم وه چې تاسو راغلی همداسې تللي وو، خو زه خدای پاک بیا راوستلی، نو ډېره مننه هم کومه. مسیح الله ټیلر صاحب دیم زمونږ ډېر زوړ ملګری دی، دې سره په خیال دی کېږي 3-4 کاله وړاندې زموږ یو مرکه سیند په غاړه شوی و، یاد دی راته. نو ډېر ښه مینهوال دی. چشتي صاحب لږ لیټ راغی، خو دا مونږ خپله کمزوري ګڼو او خو زه موقع له راورسېدې. نو ستاسو د ټولو عمر صاحب په غزل کې دی، کمال راغلی دی او څه شو بیکس صاحب زمونږ نه روان دی. مسافرۍ لځي خو زه دا دوه مشاعرې دا خاص مونږ د ده د وجې نه م راټوله کړه چې دی رانه ځي. نو ستاسو ټولو یو جهان مننه کوم. حبیب الله دا خو پرون غیر حاضر و، ته ما پرون هم ټلیفون کړی، خو زه هغه خپل کم دغه نن وي سره نن په ټایم راغلی او اکرام هم کړی، نو مننه یې کوو. حبیب الله تاسو کې ادب سره مینه پیدا کړه او لږ کار وکړه، محنت وکړه، چې ښځې په خدای در غاړه کړي دي نو هغه په اخلاص باندې وکړه چې ښه شي. دغه خبرې اترې یو څو مې درته وکړلې او اوس استاد رایم نو خامخا څه به درته وایم هم که نه. او د ځنګل باچا یم یو څو زه به خیر 2 غزلې یم تاسو یو ویلې، ځکه چې وخت هم شته دی چې څومره سپک شوی د پښتون په هره خوا سر دی، د چا جګړه ده او مات پکې د چا سر دی. څومره سپک شوی د پښتون په هره خوا سر دی، د چا جګړه ده او مات پکې د چا سر دی. چې خوب مې لیدلی دی، خوب مې لیدلی که نه ایښی په رښتیا سر دی، زما سنګله ده او پروت پې د اشنا سر دی. خوب مې لیدلی که نه ایښی په رښتیا سر دی، زما سنګله ده او پروت پې د اشنا سر دی. او د عجزۍ نه چې وي ټیټ په خوددارۍ کې جګ وي، د عجزۍ نه چې وي ټیټ په خوددارۍ کې جګ وي، پوه شه چې دغه په سرونو کې جدا سر دی. مننه. د عجزۍ نه چې وي ټیټ په خوددارۍ کې جګ وي، پوه شه چې دغه په سرونو کې جدا سر دی. او کوم ځای چې زړه دې معطر شي د نختر په خوشبو، کوم ځای چې زړه دې معطر شي د نختر په خوشبو، زړګیه پوه شه چې همدا د پښتونخوا سر دی. مننه. او اخري شعر د دې غزل دا دی چې له دماکې نه پس جګړه په دې خبره وه چې له دماکې نه پس جګړه په دې خبره وه چې یو وی ضرور بل ویلې دا مې د بابا سر دی. مننه. بل غزل تاسو سره شریکوم چې پرون له نازه یې په ګوته ورزورل غاښونه، پرون له نازه یې په ګوته ورزورل غاښونه، بیا مې په خوب کې بېګا ټوله شپه چیچل غاښونه. هغه خونخوار چې به یې تل د غریب وینې څکلې، هغه خونخوار چې به یې تل د غریب وینې څکلې، د وخت څپېړو ترېنه څنګه وویستل غاښونه. مننه. په دغه تمه چې به کله دا یتیم زلمی شي، مرحمه، په دغه تمه چې به کله دا یتیم زلمی شي، مور به مې خوله کې راله هر وخت شمارل غاښونه. مننه. په دغه تمه چې به کله دا یتیم زلمی شي، مور به مې خوله کې راله هر وخت شمارل غاښونه. او مونږه سړه ډوډۍ وه سپوره پې خوړلې مدام، مونږه سړه ډوډۍ وه سپوره پې خوړلې مدام، نن په توده ډوډۍ مې ځکه برېښېدل غاښونه. مننه. مونږه سړه ډوډۍ وه سپوره پې خوړلې مدام، نن په توده ډوډۍ مې ځکه برېښېدل غاښونه. او د جیداد مینې او لالچ څه انتها وکړله، د جیداد مینې او لالچ څه انتها وکړله، رونو د یو بل په مرۍ نن خښول غاښونه. مننه. د قام په غوښو باندې ځان یې وخه سم موړ کړی، د قام په غوښو باندې ځان یې وخه سم موړ کړی، ملک صاحب ناست و په ډکو یې پاکول غاښونه. مننه. او دغه بې ننګه یار که اوس مې ډېر په ژبه سټي، دغه بې ننګه یار که اوس مې ډېر په ژبه سټي، زما په زړه باندې ښخ کړي دي یو ځل غاښونه. مننه. فرهاد ته دې ډالۍ وي چې دغه بې ننګه یار چې اوس مې ډېر په ژبه سټي، زما په زړه باندې ښخ کړي دي یو ځل غاښونه. خوږجان دوکه یې د پستې خولې په خبرو کړلو،
لکه د مارې ورته بیا راوښودل غاښونه. او مطلب ثاني مې پکې لیکلې ده ملګري دا کوم چې خوږجانه بیا به د خپل چک بدل پې اخلم درنه. خوږجانه بیا به د خپل چک بدل پې اخلم درنه، د سلو کالو که مې بیا راووتل غاښونه. ډېره مننه عزتمن شئ، خوشحاله اوسئ.